یو لقمه ډوډۍ موږ تاسې دلته خورو هغه د اسداباد ښاروالۍ په نوښت د ښاریانو او ادارو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا کړنو څخه د خبراوي خدمتونو ښه والی او د ولسونو غوښتنو ته د ځواب ویلو په موخه د سکتوري ادارو د مسؤلینو او خلکو ترمنځ د ښاري خبرو اترو مخامخ ناسته ترسره شوه. دلته د تاسې په مټو او د تاسې په ورورولۍ باندې او د تاسې په مشوره باندې دلته موږ او تاسې پرمختګ کولی سو. اسداباد ښار دا بڼه بدلولی سو. نو زه خو داسې یو د دې ښار یو باشنده ما حساب کوي لکه څنګه چې تاسو ټول ډېر نږدې ځانونه ښار ته بولي، له هغې نه یو مام شمار کوي. د کونړ د خاص کونړ د کیمپ ګودامونه چې دي دا د دوایي نه ډک دي. البته په دې کې داسې دوایان شته دی چې په هغې کې 6 میاشتې یا 8 میاشتې وخت و، هغه کې سپیر شوله. ولې دغه دوایي تاسو نه غواړئ؟ دا خو د مریض دپاره ده. ولسونو په حکومتي چوکاټ کې دا ډول ناستې د ولس او حکومت ترمنځ د فاصلې د کمیدو وړ وبللې او زیاته یې کړه په دې سره پر حکومت د باور کولو فضا هم رامنځته کیږي. د ولس چې څه په زړه کې په ښه ډاډه او اطمیناني ډول باندې چارواکو په حضور کې هغه خپل مشکلات عرضه کړل. همدارنګې دغه دولتي مسؤلینو د هغوی هغه اعتراضات او د هغوی غوښتنې په ورین تندي ومنلې او د هغوی ته د حل لارې چارې ولټولې. په ناسته کې د اسداباد ښاروالۍ سربیره اقتصاد، چاپیریال ساتنې او د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلینو ګډون کړی و چې د هرې ادارې استازو پکې د ترسره شوو کړنو په اړه معلومات شریک کړل او د ګډونوالو پوښتنو ته پکې ځوابونه هم وویل شول.